نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا زپنا غواړم د الله د شیطان مردود نه په نوم د الله چې رحمان او رحیم دی. الله دا نه خوښي چې سړی په بده وینا جبه وخزي بغیر د هغه چانه چې په ظلم شوی وي او الله هر څه اورېدو والا او د هر څه نه خبر دی چې ظلم در باندې شوی دی نو اگر چې تا ته د بده وینا کولو حق شته خو کته نه کې اوکې کپخکاروي او کپپټه یا کم اس کم بدی معاف کې نو د الله صفت هم دا دی چې هغه ډیر معاف کول والا دی حالانکه په سزا ورکول باندې پوره قدرت لري. هر انسان خطاکار دی غلطیاں نه کیږي هر انسان کې څه نه څه کمی وي چې یو بنده په بل چا کې څه غلطي وویني نو هغه کې دیني وي او که دنیاوي وي چې یو بنده په بل چا کې څه غلطي وویني نو که هغه دیني وي او که دنیاوي وي نو هغه خبره بل چا ته ویل یا د بل عیبونو له شهرت ورکول ډیره بده او نامناسبه خبره ده. د نصیحت حق هر چا ته حاصل دی خو طریقه دا ده چې هغه بنده ته دی په عامه طریقه نصیحت وکي او یا د ورسره یوازې ملوشي او پوي دي او یا د ورته ولیکي چې هغه په خپل غلطه خبردار شي. الله تعالی سحر ماخام د ټولو خلکو خطا او غلطیاں ویني او ګوري خو نظر انداز کوي یعنی ځان په ناغرض کړی وي. بندل هم پکار دي چې ځان کې داسې اخلاق پیدا کړي چې د نورو خلکو غلطیاں معاف کړي او د هغه عیبونو له د شهرت نه ورکړي. خدا دا چې یو بنده مظلوم دی نو اسلام هغه له حق ورکړي دی چې هغه د ظالم د ظلم چاته بیان وي او د ظلم نه دی خلاصي لپاره لاس خپي وي الله ته فریاد کول شي بد دعا او خیره کول شي خو چې بد دعا وکي نو داسې شوا لکه چې بدل واغشتلو. اصل کې د دې آیت پس منظر دا دی چې مدینه کې به منافقانو او يهوديانو مسلسل د مسلمانانو خلاف خبرې کولې. دې حالاتو کې مسلمانانو له غوسه ورتل یو نورمال خبره و نو د الله هدایت باندې پکار ده چې د صبر نه کار واغشتل شي هڅه نه چې د وړي خبرې نه غټه خبره جوړ شي چې د هغه په نتیجه کې اصلي مقصد ته نقصان ورسي. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الله دا نه خوښي چې سړی په بده وینا جبه وخزي بغیر د هغه چانه چې په ظلم شوی وي. په کول کې بدی بے حیاي نشر کول ظاهرول او اوجتول الله پاک نه خوښي الا من ظلم بغیر د هغه چانه چې په ظلم شوی وي. الله تعالی هر څه اوري او هر بنده پیژني د هر یو د زړه د حال نه خبر دی چې په څه حال کې دی د هر چا د حالاتو ورته پته ده چې ظلم در باندې شوی دی نو اگر چې تا ته د بد وینا کولو حق شته خو کته نه کې اوکې کپخکاروي او کپپټه یا کم اس کم بدی معاف کې نو د الله صفت هم دا دی چې هغه ډیر معاف کول والا دی حالانکه په سزا ورکول باندې پوره قدرت لري. الله تعالی د خپل بندیانو ګناهونه معاف کول والا دی چې هغه د قدرت باوجود بنده معاف کوي نو انسانانو له هم دا خبره خوښه کړی شوی ده چې هغه د نور خلق معاف کوي. ان الذين يكفرون بالله ورسله کم خلک چې د الله او دغه د رسولانو سره کفر کوي او غواړي چې الله او دغه رسولانو په منځ کې فرق وکړي او وایي چې څوک به منو او څوک به نه منو او د کفر او د ایمان په منځ کې د یوې لارې جوړولو اراده لري نو هغه ټول پاخه کافران دي او دغه کافرانو لپاره موږ داسې سزا تیار کړې ده چې هغه به خوار او ذلیل کی. د دې برخلاف چې کم خلک الله او دغه ټول رسولان اومني او دغه په منځ کې فرق ونکي او هغه تبا مونږ ضرور خپل بدلې ورکو او الله ډیر معاف کول والا او رحم کول والا دی. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء دا اهل کتاب کننستانه دا مطالبه کوي چې ته په دوی باندې د اسمان نه سلیکل را نازل کې نو د دې نه زیات د جرم مطالبه دوی مخکې د موسی عليه السلام نه کړې دي. هغه ته خودي ویلي چې مونږ ته خدای په داګه اوخایا او د دې سرکشه په وجه د بجلی او تندر ناصابه په هغه را پریوته وو بیا هغه د سخینه خدای جوړ کړو حالکه دا ښکارخ کار نه خې لیدلې وي. د دې معافي هم مونږه هغه ته وکړه. مونږه موسی عليه السلام ته سرګند فرمان ورکړو. موسی عليه السلام ته بني اسرائیل وویل چې مونږ ته اوخایا چې خدای کم دی مونږ هغه مخامخ لیدل غواړو او د دې خلکو د پاسم تور اوچت کړو او د دوی نم دغه فرمان د منلو وعده واغشتله. مونږ دوی ته حکم وکړو چې په دروازه کې سجده کوونکې ورننوځي. مونږ دوی ته وویل چې د سخت قانون مماتوي او په دې باندې د دوی نه په خوا وعده واغشتله. اخر دا چې د دوی د خپل وعده د ماتولو په وجه او په دې وجه چې دوی د الله د آیتونو د منلو نه انکار وکړو او ډیر پیغمبرانو په ناحق اوجل او تر دې پوري چې دا خبره وکړه چې زموږ ژوند په پرده کې محفوظ دي. حال دا چې په حقیقت کې د دوی د باطل پرسته په وجه الله د دوی په ژوند باندې ټاپه لګولې ده او په دې وجه دوی ډیر کم ایمان وروړي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به کفارو قسم مطالبه کوله او دا غوښتنې د هغه خلکو طرف نه هم وي چې دین نه منلو. نو الله تعالی د موسی علیه السلام مثال ورکړو او تسلی ورکړه چې د موسی علیه السلام نه خود دین هم ذات مطالبه شوی وي، خو بیا هم هغه خلکو نه منل. نو ضروري دا نه ده چې کوم پیغمبر ذات معجزه اوخی نو کوم به ضرور اومني. چې کوم خلک منل غواړي او وي اومني، او چې څوک منل نه غواړي او وي په دلیل او په معجزه هم نه مني. وبکفرهم وقولهم علی مریم بهتانا عظیما. بیا دا خلک په کفر کې دومره وړاندې شو چې د عیسی علی السلام په مور مریم باندې بدنامي ولګوله، سخته بدنامي، د زنا الزام. د هغوی بې حسي دومره زیاته شوه چې هغوی وویل چې موږ عیسی علی السلام د مریم زوی قتل کړو، د الله رسول هم قتل کړو. دا څه معمولی خبره نه وه، خو هغوی دومره غټ جرم وکړو او بیا یې په فخر کولو. یو هغه چې جرم وکړي او شرمنده شي، بل هغه چې بدی کوي او بیا په فخر کوي. دا انتهایی خبره ده. اگر چې بنی اسرائیل اهل کتاب قوم وو، پیغمبران منل، الله منلو، خو د نیکه او بدای په معاملې کې د هغوی روش خنوو چې هغوی په بدو باندې فخر کولو او دای خګړل. نو په دې وجه الله تعالی هغوی یعنی بنی اسرائیل هلاک کړ، سزاګانې ورکړې او روکې کړل. بیا په خپل کفر کې دومره لري لاړل چې په مریم باندې سخت بهتان ولګولو او په خپل وویل چې مونږ مسیح عیسی زوی د مریم د الله رسول وجل دی. حال دا چې په حقیقت کې دوی نه هغه وجلو نه په دار کړو، بلکې معاملې د دوی لپاره مشتبه کړي شو. او کوم خلکو چې د هغه په باره کې اختلاف کړي دي او هم په اصل کې په شک کې پراته دي، د هغه سره په دې معاملې کې هیڅ علم نشته، تش په ګمان پسې روان دي. هغه مسیح په یقین سره قتل نکړو، بلکې الله تعالی عیسی علی السلام پاس اوچت کړو او د قیامت د ورځې نه به اول دوباره دنیا ته راکوزي. دا یو صحیح عقیده ده او د دې عقیدې نه منل قسم مشکلات پیدا کوي او بعض وخت گمراهۍ طرف ته بندبوزي. مونږ صحیح حدیث طرف ته ګورو چې هغه کې څه راغلي دي. د حضرت عیسی علی السلام د قیامت نه اول دوباره راتلو په باره کې صحیح حدیث شته. روح او جسم دواړو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دجال به په دې حال کې وي چې الله به حضرت عیسی علی السلام مبعوث کړي. هغه به د دمشق ښار کې د مشرق په طرف راکوزيږي، زیړ رنگ جامې به اغوستي وي، دواړه لاسونه به د فرشتو په اوګه اخوي او سپین رنگ منارې سره به راکوزيږي. هغه چې کله سر ټیټ کی یعنی ښکته کی نو خوله بساسي او چې سر اوچت کی نه د موتیانو ملغلرو کترې به ډوډيږي، چې داغه د سا خوشبوئی کم کافر ته ورسی هغه به ژوندې پاتې نشي او مړ بشي. او د هغه یعنی د حضرت عیسی علی السلام د سا خوشبوئی به تر هغه پورې رسی چې تر کومه پورې د هغه نظر رسی. بیا به هغه یعنی عیسی علی السلام دجال تلاش کوي، نو دجال به هغه ځای کې ملو شي چې د کم زینوم دی بابلوت، او بیا به عیسی علی السلام ولګي دجال به قتل کی. دا د صحیح مسلم روایت ده. یو بل حدیث کې راځي، د صحیح بخاری حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې قسم په هغه ذات چې د کم پلاس کې زما ژوند دی، ان قریب په تاسو کې ابن مریم د عادل حکمران په حیثیت نازلېږي. هغه به صلیب مات کی، سود به قتل کی، جزیه به لري کی. داغه په زمانه کې به مال دومره زیات شي چې څوک به نه قبلې، تر دې پورې چې یو سجده به د دنیا او د مافیها نه بهتر وي. یعنی د مال په ځای به خلک عبادت له توجه ورکړي. دا ډېر حدیثونه متواتر راغلي دي چې د حضرت عیسی علی السلام د دنیا ته دراتلو په اړه کې دي، خو په دې معاملې کې خلکو کې شکونه پیدا کړي شوی دي او په قسم تعویلونه یې خلق کوي او دې په وجه ډېر فرقې را پیدا شوې. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. او په اهل کتابو کې به هیڅوک داسې نه وي چې داغه د مرګ نه مخکې به په ایمان وروړي او د قیامت په ورځ به هغه په هغه باندې گواہی کوي. دویمه معنا د حضرت عیسی علی السلام د راتلو نه پس به ټول خلک اهل کتاب په هغه باندې ایمان وروړي او هغه به گواہی ورکړي. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. غرض دا چې دا کم خلک يهوديان شوي دي، د دوی د ظلم په وجه او په دې وجه چې دوی خلک د الله د لارې نه ډیر منې کوي او سود اخلي چې د هغه د اغشتلو نه دوی منې کړي شوي دي او د خلکو مالونه په ناجایزه طریقو سره خوري. مونږ په دوی باندې ډیر هغه پاک سيزونه حرام کړل کم چې مخکې د دوی لپاره حلال وو، او کم خلک چې په دوی کې کافران دي د هغه لپاره مونږ درناک عذاب تیار کړی دی. خو په دوی کې چې کم خلک پاخو عالمان دي او ایمان لرلو والا دي، هغه ټول په هغه تعلیم ایمان وروړي اے نبی کم چې پتا نازل کړي شوی دی او کم چې ستانه مخکې نازل کړي شوی وو. دغه ایماندارو د مونږ او د زکات پابندي کول والا او په الله او په ورځ د آخرت صحیح عقیده لرلو والا خلکو له مونږ ضرور لوی اجر ورکو. دلته د الراسخون فی العلم خبره شوی ده. د دې مطلب هغه يهود خلک دي لکه عبد الله بن سلام وغیرہ چې په حضور صلی الله علیه وسلم باندې ایمان وروړي وو او دا هوی طرفداري وکړه. خبره دا ده چې کم خلک تاسو بیا بدنیتی نه کوي، حق د حق په شان پیژني، داسې خلک رښتیا باندې زر پويږي، هیڅ خبر د اوی لار نه بندي او اوی هر رنگ ذهني خول او پردینه بهر شي او حق او پیژني او هم دغه خلک د جنت حقدار دي. د حق د پیژندو لپاره هم د خدای خوف او یره پکار وي. تاسو به لیدلې او کتلې وي چې عام حالاتو کې بنده غافل وي خو یو خوفناک आवाज شواوري نه پیدا شي او ټوله توجه خاص طرف ته شي. هم دغه شان چې چا
کې د خدای یره او خوف وي داغه نه تعصب او شک لري شي او د جهالت پردې ته نه لري شي او رشا او حقیقت ورته مخه تراشي. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته هغه څه وحی را لېږلې ده لکه څنګه چې مونږ نوح علیه السلام او داغه نه وروسته پیغمبرانو ته را لېږلې وه. مونږ ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یعقوب علیه السلام او دغه اولاد ته عیسی علیه السلام، ایوب علیه السلام، یونس علیه السلام، هارون علیه السلام او سلیمان علیه السلام ته وحی ولېږله. مونږ داود علیه السلام ته زبور ورکړو. دا خبرې د رسول الله د تسلی لپاره کیږي چې خلک خبرې کوي او خبرې جوړي دي. تاسو خپل کار جاری وساتئ او د خلکو د خبرو پروا مه کوئ. چې کوم خلکو د منلو نه انکار کولو هغه کې يهود پیش وو چې په خپل د کتاب علم حاصلولو او نور له هم علم ورکولو سرداران وو او دای نه غوښتل چې نور چاته د سرداری ملو شي. دې وجه هغه د رسول الله مرګرتیا او نکړه او مخالفت شروع کړو. حالکه رسول الله هم هغه پیغام وروړلی وو چې دین اول موسی علی السلام او نور پیغمبرانو وروړلی وو. مونږ په هغه رسولانو هم وحی نازله کړې ده چې د هغه ذکر مونږ د دین مخکې ته کړی دی او په هغه رسولانو هم چې د هغه ذکر مونږ ته نه دی کړی. مونږ د موسی علی السلام سره داسې خبرې وکړې لکه څنګه چې خبرې کیږي. دا ټول رسولان زیری ورکول والا او يرولو والا لګل شوی وو د پاره د دې چې د رسولانو د راتلونه وروسته د خلکو سره د الله په مقابله کې څه دلیل پاتې نشي او الله په هر حال کې غالب او حکیم دی. خلک کنه مني نو نه دی مني، خو الله گواہی کوي چې هغه څه پتا نازل کړی دي هغه په خپل علم سره نازل کړی دي او په دې باندې فرشتي هم گواهان دي. اگر چې د الله گواه کېدل بالکل کافی کیږي. کم خلک چې د دې د منلو نه په خپل انکار کوي او نور خلک هم د الله د لار نه منې کوي، یقینا چې هغه په گمراهۍ کې د حق نه ډیر لري تللی دي. دغه شان کوم خلکو چې د کفر او د بغاوت لار اختیار کړه او ظلمونه شروع کړل، الله به هغه هیڅ چری معاف نکړي او هغه ته به د دوزخ د لار نه بغیر بل لار اونخي چې همیشه به پکې اوسيږي. د الله لپاره دا سګران کار نه دی. یا ایها الناس قد جاءکم رسول بالحق يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. اے خلکو دې رسول تاسو د رب د طرف نه حق وروړي دي، نو ایمان وروړي دا تاسو د پاره بهتره ده. او که انکار کوي نو پوه شئ چې په اسمانونو او په ځمکه کې څه دي هغه ټول د الله دي او الله ته هر څه معلوم هم دي او د حکمت والا هم دی. قرآن پاک کې ځای په ځای راغلي دي یا ایها الناس، ټول خلک مخاطب کړي دي. د دین معلومیږي چې دا کتاب صرف مسلمانانو لنه بلکې د ټولو انسانانو لپاره دی. یو سړی چې نوې مسلمان شو هغه نه تاسو شو چې د مسلمانانو کوم خبره ستا خوښه شو، نو هغه وویل چې د هغه کتاب ځکه چې ما بهر کله دا لستو نو ماته دا ډیر خلګیدل چې دې کې لیکلي دي یا ایها الناس. دې کې ماته یو خپلولي محسوس کېده. عام طور داسې کیږي چې مونږ چې له قرآن ورکو نو هغه په بل نظریه لولي او مونږ په بل نظریه ګورو. نو چې یو عام بنده ولولي چې د اسلام سره تعلق نه وي نو هغه ته په یا ایها الناس کې د ځان لپاره یو پیغام ښکاري او هغه دا خبره د ځان لپاره غني او همدغه د ایمان خشتواله او خوبصورتي ده او دې کې د ټول انسانيت لپاره د بهتره او خوالي پیغام دی او څومره په خشته طریقه ویل شوی دی چې ایمان وروړي. اے خلکو د رسول تاسو د رب د طرف نه حق وروړي دي، نو ایمان وروړي. دا تاسو د لپاره بهتره ده. او که انکار کوي نو پوه شئ چې په اسمانونو او په ځمکه کې سدي هغه ټول د الله دي او الله ته هر څه معلوم هم دي او د حکمت والا هم دي. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اے اهل کتابو په خپل دین کې د حد نه بهر موزي او د الله په حق له د حق نه بغیر بل خبره مکوئ. مسیح علی السلام د مریم زوی د دین سوا بل هیڅ نه وو چې د الله یو رسول وو او یو فرمان وو چې الله د مریم په طرف ولېګلو او یو روح وو د الله د طرف نه چې د مریم په خېټه کې د بچی شکل اختیار کو. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. نو تاسو په الله او دغه پر رسولانو ایمان وروړي او مو وایي چې درې دي منی شي دا تاسو د لپاره بهتره ده. الله خو بس یک یو خدای دی، هغه پاک دی د دې خبرې نه چې څوک دی د هغه زوی شي. د ځمکې او د اسمانونو ټول شیزونه د هغه ملکیت دی او د هغه د ساتلو او د خبر اغشتلو لپاره بس هم الله کافی دی. دلته اهل کتاب ته غلط نه بچ کېدو لپاره ویل شوی دی. د غلط مطلب دی د حد نه وړاندې کېدل او د اعتدال یعنی د میانه روي لار پرې خودل. يهود د حضرت عیسی علی السلام نه انکار وکړو او نصارا حضرت عیسی علی السلام د خدای زوی جوړ کړو او بیا نور مخکلاړل او د خدای درجه ورکړو. په دین کې انتها پسندي ډیره ناخوخه او بد خبره ده. عام انسان چې غیر معمولی خبره وویني نو حد نه زیات شي، یعنی اصل مقام ته د خیال کولو په ځای دی ګډوډ شي. د غلط د چا انسان په باره کې هم ډیر زیات صفت او تعریف کې انتها ته رسیدل
شخصیت پرستی کې راځي او دغه شخصیت پرستی د شرک لاره کولاوي. دغه شان خلکو انسانان د الله برابر وګڼل. د دین په لار کې د احتیاط نه کار غشتل پکار دي. د پیغمبر مقام خدای ته رسول نه دي او دومره کمول هم نه دي پکار. دغه شان عام انسانانو له د پیغمبر مقام هم نه دي ورکول. یعنی الله تعالی او رسول کې فرق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابیانو کې فرق دی او صحابیانو او بیا وروسته راغلي مخلوق کې فرق دی. هر یو په خپل مقام ساتل عدل او انصاف دی. د دینه کمول او زیاتول د عدل او انصاف نه بهر دي. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. مسیح هیڅ کله دا خبره آر نه غړي چې هغه د الله یو بنده شي او نه مقرب فرشته دا د ځان لپاره آر غړي او که څوک د الله بندگی د ځان لپاره آر غړي او تکبر کوي نو یو وخت به راشي چې الله به دا ټول راګیر کی او ځان ته به حاضر کی. عیسی علی السلام که په خپل خدای وي نو د خدای بندگی به ولې کوله؟ تکبر څه شی دی؟ یعنی د الله بندگی ځان له بد ګڼل او د الله په عبادت کې شرمندگی محسوسول یا د الله تعالی خبره کمتر ګڼل. سوچ وکړئ چې موږ خو چریدا سي نه دی کړي. مثلا چې د مونږ وخت رالو او د مونږ نه ډډه کول یا د مسلمان په تور ځان پیش کولو کې شرمندگی ښکاری. کچري انسان د دین باره کې پر اعتماد نه وي نو داسې انسان د متکبرین په صف کې شامل شي. نو فرمایي چې کم کس په بندګۍ کې شرمندگی محسوس کوي یو وخت براشي مسیح هیڅ کله دا خبره آر نه غړي چې هغه د الله یو بنده شي او نه مقرب فرشته دا د ځان لپاره آر غړي. او که څوک د الله بندگی د ځان لپاره آر غړي او تکبر کوي یو وخت براشي چې الله به دا ټول راګیر کی او ځان ته به حاضر کی. په دغه وخت کې به هغه خلک چې ایمان وروړي دي او نیک عمل اختیار کړي دي خپل بدله پوره بیا مومي او الله به ورله په خپل فضل سره زیات اجر ورکړي. او کوم خلکو چې بندگی آر غړلې ده او تکبر کړي دي هغه له الله درناکه سزا ورکړي او د الله نه سوا چې هغه ځان له څوک سرپرستان او مددګاران نیولې دي په هغه کې به هیڅ کوم التبیا نه مومي. یا ایها الناس اے خلکو تاسو د رب د طرف نه تاسو ته روښانه دلیل راغلی دی او موږ تاسو ته داسې رڼا را لګلې ده چې تاسو ته صفا لار ښیي. اوس چې کوم خلک د الله خبره مني او د هغه سره پناه اخلي او د هغه سره پناه اخلي نو هغه به الله د خپل رحمت او د خپل فضل د سوري لاندې راولي او خپل طرف ته دراتلو نه غلاره بورته اوخی. اوس د صورت په اخر کې یو فقهي مسله اے نبی صلی الله علیه وسلم خلک ستانه د کلاله په معاملې کې فتوا غواړي ورته وایا چې الله تاسو له فتوا درکړي. کچري یو به اولاد سړی مړ شي او د هغه یو خور وي نو د هغه په میراث کې نیمه حصہ ده او کچري خور به اولاد مړ شي نو رور به د هغه وارث وي او که د مړي وارثانه دوه خويندې وي نو هغه به د ټول میراث نه په دریو کې د دوه حصو حقدار وي او که ډیرونه خويندې وي نو د خزو به یو حصہ وي او د سړو به دوه حصے وي. الله تاسو د پاره حکمونه ځکه واضح بیانې چې تاسو بیلار نشئ او الله د هر څه علم لري. سوره مائده بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. اے هغه کسانو چې ایمان امروړي دي د حدونو پوره پابندي کوي. ستاسو د پاره د سروي د قسم ټول سریدونکو جناوران حلال کړی شو ما سوا د هغه نه چې وړاندې به تاسو ته اوخول شي. خو د احرام په حالت کې ښکار ځان د پاره حلال مګړي بهشکه چې الله سغواړي دا غي حکم کوي. د مؤمن زندگی پابند زندگی ده پورا آزاد زندگی نه وي. اگر چې مؤمن په دنیا کې څه اختیار لري څه ازادي هم لري خو اسلام د سیس نوم دی چې د خپل ژوند د خوشاله سره د الله له طرف نه راغلي پابندیاں قبول کړي شي. همداسې پابندیانو ساتلو لپاره الله د سورت په شروع کې فرمایل چې اوفو بالعقود ځکه چې مؤمن او کافر کې همدا فرق دی چې کافر پورا آزاد ژوند تیری او د خپل ژوند په مرزي چلی چې څه غواړي هغه کوي خو مؤمن بنده تقوا سره احتیاط سره هر قدم اخلي او هر معاملې کې دا ګوري چې د الله کومه طریقه خوښه ده او چې کم بنده د خپل خوشاله سره ځان الله ته حواله کړي د الله پابندیان قبول کړي نو هغه له د الله د طرف نه بهترینه جزا ده. خدای پاک په مونږ باندې پابندیان ولې لګولې دي د دې لپاره نه چې مونږ دې پریشان کړي یا هم د په مشکلاتونو کې واچي بلکې د دې لپاره الله ته زمونږه فائدې مونږ نه بهتري معلومه دي. هغه په مونږه زیات مهربان دی د اویا مندونه زیات مینا کول والا دی. څنګه چې یو مور په مونږ باندې پابندي لګي چې اوس دې وخت ودشه دې وخت پاسه سکول ته لاړ شه د سکول کار یعنی هوم ورک وکړه زیات چاکلیټ بنه خوري. بظاهر بچی ته داسې ښکاری چې مور زمونږ د پاره په دنیا کې د ټولو نه زیاته سخته ده حالکه د مور نه زیات څوک مینه نشي کوله. مور د ماشوم د فائدې لپاره دا پابندیان لګي. اول خو دې خبره باندې نه پويږي خو ماشوم چې لوی شي او د ورکوالي د پابندیانو میوه خوري د رڼا مستقبل په شکل کې نو بیا هغه خپل مور یادې چې څومره مهربانه و او داغه په وجه نن زه دې مقام ته را ورسېدم. الله تعالی له انسان سره تشبیه نشي ورکول کېده. خو دې مثال نه دا خبره په یو مقصود وو چې الله تعالی په مونږ باندې پابندیان لګي او اویا مندونه زیات مونږ سره مینه کوي.
بعضې وخت د الله تعالی په حکمتونو مونږ نه پوهیږو د یو څیز فایده راته نه ښکاري د دین په احکاماتو باندې عمل کول راته ډیر ګران ښکاري خو بعضې وخت په دې حکمتونو پوه هم شو خو که دلته پوه نه شو نو آخرت کې به د الله د اطاعت فایده انسان ته مخ ته راشي نو انسان به شکرګزار شي هم د الله تعالی هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه مونږ ته د ژوند طریقې زده کړې او حکمتونه خو نور هم ډیر دي خو بعضې وخت کې زمونږ یو پابندي کې د بل ازادي وي او بعضې وخت د بل په پابندۍ کې زمونږ ازادي وي که یو کس له بې اندازې ازادي ورکړي شي نو بیا به د نورو خلکو ازادي پاتې نشي او ضرور به د بل تن په ژوند کې مداخلت وکړي شي او د بل انسان ژوند به ګران شي ان الله يحكم ما يريد بشکه الله چې څنګه غواړي هم هغه حکم ورکوي يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا اے هغه خلکو چې ایمان امروړي دي د خدای د نخو به حرمتي مکوي په حرام میاشتو کې یو هم حلال مګړي د قربانۍ په ساروي باندې حمله مکوي او په هغه ساروي حمله کوي چې په غاړه کې د نظر پټه د نخ په تور پرتی وي او د هغه خلکو سره چیر کوي چې هغه د خپل رب د فضل او دغه د رضا په تلاش کې محترم کور یعنی کعبه ته روان وي چې کله د احرام حالت ختم شي نو بیا تاسو ښکار کول شي ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وګورئ یوې ډلې چې تاسو د پاره د مسجد حرام لار بند کړې ده نو په دې تاسو له دومره غوسه نه درځي چې تاسو هم د هغوی په مقابله کې ناروا زیاتې شروع کړئ نه چې کوم کارونه د نیکه او د خدای نه د یری دي په هغه کې د ټولو سره امداد کوي او کوم کارونه چې د ګناه او د زیاتې دي په هغه کې د هیڅ چا سره امداد مکوي د الله نه اوریږي دغه سزا ډیره سخته ده د مکې د کفار طرف ته اشاره ده د اسلام اخلاق بیانېږي کچېرې د دشمن د طرف نه زیاتې کیږي نو د هغه جواب به هم تر یو حد پورې ورکړي هم په دې وجه مونږ ته امت وسط ویل شوی دي معتدل امت خو افسوس چې نن هر ځای مسلمان ته انتها پسند ویل شي ترڅو پورې چې مونږ د اسلام اصل تعلیمات راوړاندې نکو د خلکو د غلط فهمي به لري نشي چې زمونږ دین په اصل کې د سرنګ معاملې کولو تعلیم ورکړي يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب هغه خلکو چې ایمان امروړي دي د خدای د نخو به حرمتي مکوي په حرام میاشتو کې یو هم حلال مګړي د قربانۍ په سارو باندې حمله مکوي او په هغه سارو باندې حمله کوي چې په غاړه کې د نظر پټه د نخ په تور پرتی وي او د هغه خلکو سره چیر کوي چې هغه د خپل رب د فضل او دغه د رضا په تلاش کې محترم کور یعنی کعبه ته روان وي چې کله د احرام حالت ختم شي نو بیا تاسو ښکار کول شي وګورئ یوې ډلې چې تاسو د پاره د مسجد حرام لار بند کړې ده نو په دې تاسو له دومره غوسه نه درځي چې تاسو هم د هغه په مقابله کې ناروا زیاتې شروع کړئ نه چې کوم کارونه د نیکه او د خدای نه د یری دي په هغه کې د ټولو سره امداد کوي او کوم کارونه چې د ګناه او د زیاتې دي په هغه کې د هیڅ چا سره امداد مکوي د الله نه اوریږي دغه سزا ډیره سخته ده حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم پتاسو باندې حرام کړی شو مردار ساروي وینا د خنزیر غوخه هغه زناور چې د الله نه بغیر د بل چا په نوم حلال کړی شوی وي او هغه زناور چې د مړی د خپکېدو په وجه یا د وهلو په وجه یا د اوچت ځای نه د رغړېدو په وجه یا د ډغرې خوړلو په وجه مړ شوی وي او یا یو درنده مات کړی وي بغیر د هغه نه چې کوم تاسو ژوندې عمومي او ذبح کوي او هغه زناور چې په دربار باندې ذبح کړی شوی وي دا هم تاسو د پاره جایز نه ده چې تاسو د فالونو په ذریعہ خپل قسمتونه معلوم کړئ دا ټول کارونه فسق دي نن کافران تاسو د دین د طرف نه خو پوره نه امید شوی دي نو د هغه نه مې یریږي بلکې زمانه یریږي نن ما تاسو دین تاسو د پاره مکمل کړی دی او خپل نعمت می په تاسو تمام کړی دی او تاسو د پاره می اسلام تاسو د دین په حیثیت سره قبول کړی دی نو په دې وجه د حلالو او د حرامو کومې پابندیاں چې په تاسو لګول شوی دي د هغه پابند اوسئ البته چې څوک د لوګي د لاسه مجبور شي او په ځړ کې د ګناه طرف ته سمیلان نوي او دغه سيزونو نه سوخري نو بهشکه الله معاف کول والا او رحم کول والا دی دور جهالت کې به د بوتانو په نوم زناوران یعنی ساروي حلالېدل نن سبا مسلمانان د بوتانو په نوم نه خود مړو انسانانو په نوم او بعض وخت په قبرونو او زیارتونو ساروي حلالي دا هم هغه شان رسم دي حالکه نظر نیاز او قرباني د الله د رضا لپاره ده مونږه صدقه او خیرات سلکو چې الله راضي شي نو بیا الله خو هر ځای موجود دی د لپاره خاص قبر او درگاه ته زناور اورل او حلالول ضروری نه ده یو خاص مقام دی چې الله تعالی په خپل د هغه ذکر کړی دی
هغه د حج په موقع د مینا مقام دی. باقي هیڅ داسې خاص ځای نه دی خولې چې قرباني یوسي او د الله نه علاوه د بل چا په نوم او خاطر حلال کړي. وما ذبح على النسب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق. او هغه زناور چې په دربار باندې ذبح کړي شوی وي دا هم تاسو د پاره جایز نه ده چې تاسو د فالونو په ذریعہ خپل قسمتونه معلوم کړئ. دا ټول کارونه فسق دي. د قسمت معلومولو طریقې هم د جاهلیت په زمانه کې وي. هغه تفصیل ضروری نه دی. مونږ لدا کتل پکار دي چې مونږ خدا سي کارونه نه کوو. ډیر خلک د برجونو لستو کار کوي چې دا هفته بسنګي دا کال بسنګ تیریږي یا چاته لاس خي. بعض خلک ځایچه جوړي یا داسې طریقې کوي چې راتلونکي یعنی د مستقبل حال معلوم شي. نو دا ټول سيزونه حرام دي څنګه چې وینه مردار او خنزیر حرام دي. هم په یو آیت کې د دې ټول ذکر کړی شوی دی. ذالکم فسق. اليوم نه مراد د ذل حج ورځ ده. په نن ورځ چې کوم حکمونه ورکېدلو هغه ټول ورکړي شو. کوم پیغام د نبی صلی الله علیه وسلم په ذریعہ ورکېدو هغه وشو. چې کوم شی را لېګل مقدر وو هغه راولېګل شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل رسالت حق ادا کړو چې څه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی وو انسانانو ته هغه امانت او رسول شو. فمن اضطر في مخمصه غیر متجانف لإثم فإن الله غفور رحیم. البته چې څوک د لوګي د لاسه مجبور شي او په ځړ کې د ګناه طرف ته سمیلان نوي او دغه شیزونو نه څه اخري نو بهشکه الله معاف کول والا او رحم کول والا دی. زمونږ په دین کې چې پابندي ده هلته د انسان ضرورت هم خیال ساتل شوی دی. بعض خاص حالاتو لپاره هم ویل شوی دی. انتها پسندي نشته. که یو سړی اوږي او مړ کیږي نو داسې وخت کې د حرام شی هم خوړې شي. د الله په نس د انسان ژوند ذات محترم دی او دا خبره دا شی ظاهري چې په دین کې انتها پسندي نشته. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. خلک تاسو کوي چې د دوی لپاره څه سيزونه حلال کړی شوی دي. ورته وایا چې تاسو لپاره ټول پاک سيزونه حلال کړی شوی دي او کم ښکاری زناور چې تاسو عادت کړی وي چې تاسو ورله د هغه علم په وجه کم چې الله تاسو له درکړی دي د ښکار تعلیم ورکوي او چې کم زناور تاسو لپاره اونیسي هغه هم تاسو خوړی شي. البته په هغه باندې د الله نوم اخلي او د الله د قانون ماتولو نه یې رکوي. په حساب غشتلو کې د الله وخت نه لګي. نن تاسو لپاره ټول پاک سيزونه حلال کړی شوی دي. د اهل کتاب خوراک تاسو لپاره حلال دي او تاسو خوراک د هغوی لپاره حلال دي. او محفوظ خزه هم تاسو لپاره حلال دي. خو که هغه د مؤمنانو نوي او که د هغه قومونو نوي چې تاسو نمخ کې هغوی ته کتاب ورکړی شوی وو. خو په دې شرط چې تاسو هغوی ته خپل مهرونه ورکړي او د نکاح په کله کې د هغوی محافظان جوړ شي. نه چې آزاد خپل شهوت پوره کوي یا پټ پناه یا رانه کوي. او چې د ایمان په لار باندې د تلو نه انکار وکړو نو دغه ټول عملونه به ضایع شي او هغه به په آخرت کې تاوان وي. دلته د یو اهم شی وضاحت ضروری دی چې د اهل کتاب محسنات زموږ لپاره جایز دي. زموږ مسلمانانو سره ته د هغوی سره د نکاح اجازه ده. په دې معاملې کې د خلک صفه په دې ځان پوي کی یو خدا چې زموږ مسلمانانو خزي له په هیڅ حال دا جایز نه ده چې هغه غیر مسلمان سړي سره نکاح وکړي. خو مسلمان سړي له د یو څو شرایط سره د دې اجازه شته. یو دا چې هغه یعنی خزه اهل کتاب وي. دویم دا چې محسنات کې دی یعنی محفوظه خزه چې اواره نه وي. دا ولې چې خزله اجازه نشته او سړو له اجازه ده چې هغه د غیر مسلمان سره واده کوي. نو اصل خبره دا ده چې خزه د سړي په دباو کې زر راځي. کچې خزه ته اجازه شوی وي نو هغه دین او آخرت به خطر کې وو. د هغه برک سړي له دا خبره اسانه ده چې خزه خپل لارې ته راوړي او داغه د ذمہواری هم ده. قران پاک کې دی یا ایها الذین آمنو قوا انفسکم واهلیکم نارا. اے هغه خلکو چې ایمان امروړي دي خپل ځان او خپل کور والا د هور نه بچ کړي. چې څنګه خلارې ته راوستل د سړو ذمہواری ده همدغه شان د ذمہواری د خزو هم ده خو د سړو زیاته ده. بیا دا چې سړی ډیر جذباتي معاملې او غمونه برداشت کولی شي خو د خزې برداشت کم وي او هغه ته باسي زونه زغمل ګران وي. خدا ټول انساني دلیلونه دي. اصل حکمت خو الله ته معلوم دی. چې یو ځل انسان وایي چې رضیت بالله رب یعنی چې الله زما رب دی او زه پر راضی یم نو بیا هغه د پاره هیڅ ګرانه نه ده چې هغه د الله خبره اومني. نو بیا وګوري چې یو خزه چې واده شي نو خپل کور پریدي او یو بل کور ته لاړ شي په هغه خاندان کې شامل شي. نو کچره سړی کافر وي نو هغه خزه به د ټول خاندان دباو کې راځي. همدغه شان چې اهل کتاب خزه خپل وطن او خپل خاندان پریدي او یوې مسلمانې کورنۍ ته راشي نو هغه اسلامي ماحول کې په اسانه شامل شي. اهم خبره دا ده چې کم سړی د قران پاک د دې آیت نه فائدہ اخلي نو صرف دومره پورې ورته پته وي چې اهل کتاب خزه سره واده جایز دی. نور دا نه ګوري چې عمل څنګه دی د کم دین سره تعلق دی او دین سره تعلق شتم او کنه. بیا خاص طور د زنا نه منع کړی شوی دی. خو تاسو ګوري چې مسلمان سړی اهل کتاب خزه سره داسې تعلق ساتي چې په کلونو ور سره دوستی وساتي بیا یا نکاح کی او یا پریدي. دا ټول سيزونه د انسان آخرت بربادي. ومن یکفر بالایمان او چې د ایمان په لار باندې د تلونه انکار وکړو. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين
وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. اے هغه خلکو چې ایمان امروړی دی، کله چې تاسو د مانځه دپاره پاسئ نو پکار دا چې تاسو خپل مخونه او د سنګلو پورې خپل لاسونه ووینځئ، په سرونو باندې لاس راکاږئ او خپې تر ګیټو پورې ووینځئ. او که د جنابت په حالت کې یې نو په لمبلو سره پاکي حاصله کړئ. او که بیماران یې یا په سفر کې یې یا په تاسو کې څوک د غسلخانې نه راغی یا تاسو د ښځو سره کورواله وکړئ او اوبه درته میلاو نشي نو د پاکې خاورې نه کار واخلئ، بس په هغې لاسونه ووهئ او په خپلو مخونو او لاسونو باندې راکاږئ. الله په تاسو باندې جون تنګول نه غواړي، او هغه غواړي چې تاسو پاک کی او خپل نعمت په تاسو باندې تمام کی، شاید چې تاسو شکرګزار جوړ شئ. د غسل حکم دی د حیض، نفاس او جسمانی تعلق نه پس اولامبئ او پاک شئ. دلته د وضو یعنی د چاردام طریقه او داغه مقصد بیان شوی دی. مومن بنده په ورځ کې 15 ځلې الله ته سر ښکته کوي، مونځ کوي. مونځ څه دی؟ ان الصلاه تنهى والفحشاء والمنکر. د تیر وروستو آیتونو نه چې وګورئ چې د نکاح او د واده خبره وه، هلته نه د وضو او د مونځ خبره شروع شوه. او ځکه چې مونږ د خرابیانو نه انسان بچ کی او انسان له احساس ورکي چې د کم رب عبادت کوي هغه ته سر ښکته کوي، نو د هغه عبادت په حکم حرام کارونه هم پریږده. بهر حال د مونږ اصل مقصد انسان د بدو کارونو نه پاک ساتل دي. چاردام اصل کې د مونږ د تیاری نوم دی چې انسان اوبو ته ورشي مخلاص ووینځي. اوبه هم د الله تعالی په نعمتونو کې یو لوی نعمت دی چې څنګه اوبه د انسان بدن پاکي، همدغه شان مونږ د انسان د روح صفائی کوي. اوبه نه صرف د انسان د جسم ګندګي لري کوي بلکې د جسم نه علاوه د دې اثر تر روح پورې رسي. ډېر تجربې داسې شوي دي چې د اوبو په ذریعہ د ډیپریشن یعنی بے وجه خفګان او زړه تنګي لري کیږي. چا ویل و چې د هغه یو عزیز هم داسې مسله کې وو، نو ډاکټر ورته وویل چې ته د ورځې 15 ځلې مخ لاس وینځه او که زیاتې کې نو زیاته خبره ده. حقیقت دا دی چې مونږه وبسکو نو په جسم کې سکون محسوس کوو، او دا هم ده چې انسان ولامبي نو د هغه ورځ او د بلې عام ورځ کیفیت جدا جدا وي. همدغه شان د وضو یعنی اودس چاردام نه یو خاص قسم طمانینت یعنی اطمینان حاصلېږي. الله تعالی فرمایي چې زه انسان لا تنګي پیدا کول نه غواړم. انسان ته خدا ګران ښکاری. چا ویلی وو چې وضو نه وي نو ما به د 15 په ځای 10 منځونه کوله. نو دا خبره ده چې شیطان زړه کې وسوسه اچي. یو شیطان دی چې نومه والهان دی. داغه کار هم دا دی چې وضو او چاردام په وخت وسوسه اچي. ډېر خلک د دې مرز ښکار وي چې بیا بیا وضو کوي او وهم او شک کوي. زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو ځل وضو وکړئ او په وهم توجه مو ورکوي، په ځان باندې قابو لرئ. الله تعالی فرمایي چې هغه په تاسو تنګي نه غواړي، هغه غواړي چې تاسو پاک شئ، خپل نعمتونه تاسو باندې تماموي چې تاسو شکرګزار شئ. شکر هغه وخت راځي چې انسان ته فائدہ حاصل شي، چې څه ورته ملو شي نو هغه باندې خوشاله شي. نو دې وخت کې چې کم کار ګران ښکاری د دې فائدہ به تاسو په روح او په جسم کې محسوس کوئ. نو شکرګزار بشئ چې الحمدلله کوم رب چې مونږ له دا دین را کړی دی او مونږ ته دومره پاکیت او صفائی زده کړې ده. نن سبا په انګریزي ملکونو کې ځای په ځای لیکلي وي چې غسلخانې نه روزئ نو لاس ووینځئ او د خوراک نه اول لاس ووینځئ. د دې ټریننګ ورکوي یعنی چل ورته ښیي. زمونږ واړه لا ډېر واړه نو 15 وخته د وضو یعنی د چاردام او پاک اوسېدو تربیت ورکول شروع شي. د لاس خپو او پوزې او خوله هم صفا کولو او بیا په سر د مسه کولو تربیت هم. دا ټول څومره خشته نظام دی چې اسلام مونږ له راکړی دی او طریقه هم راته زده کړې ده چې مونږه شکرګزار شو. صرف دا نه بلکې د تیمم اسانی هم راکړی ده. وجه دا ده چې د تیمم په ذریعہ مونږه د تنګسۍ نه بچ کړي او د تیمم په ذریعہ د پاکۍ احساس راکړي. د زړه په خوشاله په دې احکاماتو عمل وکړي نو دا ټولې زمونږ د فائدې خبرې دي. چې کوم بنده وضو یعنی اودس چاردام نشي کولای، پاکې دی نشي، مونږ کې خو اسه هم ډېر وسوسې راځي. نو چې پاک نه نو زیاتې وسوسې به راځي، زړه به مونږ کې نه لګي. چې پاک وي نو د پاکیت احساس او د شکرګزارۍ احساس هم ورسره وي. الحمدلله مونږ له الله تعالی ډېر سہولتونه او اسانیاں راکړي دي. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. الله چې تاسو له کوم نعمت درکړي دي دا غي خیال ساتئ او کومه په خوا ده چې هغه تاسو نه اغشتلې ده هغه مه هېروئ. یعنی تاسو دا خبره چې مونږ واورېدو او اطاعتم قبول کړو. د الله نه ویریږئ، الله د زړونو پر رازونو هم پوهیږي. اے هغه خلکو چې ایمان امروړي دي، الله لره په حق باندې محکم ولاړ او د انصاف گواهی کول والا جوړ شي. د یوې ډلې دښمنی دي تاسو دې حد ته ونه رسئ چې تاسو د انصاف د حد نه ووړئ. انصاف کوي دا د الله نه د یریدو لپاره زیاته مناسبه ذریعہ ده. په هر کار کې د الله نه یره کوي. څه چې تاسو کوي الله د هغه نه خبر دی. کم خلک چې ایمان وروړي او نیک عمل وکړي الله د هغه سره وعده کړی دا چې د هغه خطاګانې به معاف کړي او هغه له به لوی بدله ورکړي. پاتې شو هغه خلک چې کفر وکړي او د الله آیتونه دروغ وګڼي نو هغه دوزخ والا دي، هغه به دوزخ ته ځي. اے هغه خلکو چې ایمان امروړي دي د الله هغه احسان را یاد کړئ چې هغه اوس په تاسو کړی دی.
څو وخت چې یوې ډلې په تاسو باندې د حمله کولو اراده کړې و، خو الله تعالی د هغوی لاسونه په تاسو باندې د حمله کولو نه منع کړل. په هر کار کې د الله نه یره کوئ. ایمان والو له پکار ده چې خاص په الله باندې باور وکړي. اشاره یو خاص واقعي طرف ته ده چې يهودو د رسول پاک صلی الله علیه وسلم خاص صحابیان دعوت له وغوښتل او صلی ورته جوړ کړه چې دا خلک په خوراک کې مصروف شي، نو موږ به په حمله وکړو. نو الله تعالی هغه ته د وخت نه اول اطلاع وکړه او د هغه خلکو منسوبه پوره نشوه. خبره بیا هم بنی اسرائیل طرف ته ځي. د لپاره د بنی اسرائیل متعلق د دې واقعي ذکر شوی دی. الله د بنی اسرائیل نه په خوا دا غشتلې و او په هغه کې 12 مشران مقرر کړي وو او ورته ویلي و چې زستا سو سره يم کتا سو مونږ قائم اوساتلو او زکات هم ورکړو او زما رسولانم اومنل او دا هوی مدد هم وکړو او خپل الله لم قرض حسن ورکړو. نو یقین لري چې زبستا سو بدیانه یعنی ګناهونه تاسو نه لری کم او تاسو به داسې باغونو ته داخل کم چې لاندې بته ولې پیږي. خود دې نرستو چې چا په تاسو کې د کفر لار اختیار کانو په حقیقت کې اغه نه غلاره ورککړه. د نقیب مطلب د نگرانی یا تفتیش کولو والا. د بنی اسرائیل یو اداره یا محکمه داسې جوړه کړې شوې و چې خلک یې 12 قبیلې کړي وو او هر یو له یو مشر مقرر کړي وو چې هغه د هر چا خبر لري او د هغوی تربیت هم کوي. کتا سو مونږ قائم کوي. مونږ د الله د مدد یو ذریعہ ده. ځکه ویل شوی دی واستعینوا بالصبر والصلاه سواء السبیل. د نه غلارې نه گمراه شو ځکه چې خدای سره وعده ما تکړه و. حضور صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان وروړلو وعده ما تکړه. نو هغه مونږ لره وګرځول. بنی اسرائیل کې خرابیانې ولې پیدا شوې؟ ځکه چې هغه د الله سره عہد پوره نکړو. څنګه چې لومبه پاره کې راغلي دي اوفو بعهدی او فی بعهدکم. تاسو ما سره خپل وعده پوره کړئ، نو زه به تاسو سره خپل وعده پوره کوم. یعنی دوه طرفه معاملہ ده. چې کم قوم بیا د الله سره عہد ماتي، نو الله تعالی د هغه زړونه سخت کی او چې کله زړه سخت شي نو د خو او بد ورته نه معلومیږي. د زړه د سختېدو څه علامات دي چې نیکه کې څه کشش ورته نه محسوسيږي او ګناه کې ورته څه بدی نه ښکاري. او دا د انسان څومره بدبختی ده چې ګناه ورته ښکاري او هغه ورته بد نه ښکاري چې د الله نافرمانی کوي او احساس ورته نه کیږي چې زه د الله نافرمانی کوم. نیکی څه ده چې د هغه نیکه نه پس د انسان زړه کې یو اطمینان راشي. په غلط کار کې انسان ته کشش محسوس کیږي او چې خپل مرزي وکړي نو ډیر زر بنده پښیمان شي، نادم شي. نو قبل سوکه ملامت کوي هم نو د زړه دننه اطمینان چرته نه زی. هغه سکون او خوشحالي باقی پاتې شي. چونکه د بنی اسرائیل زړونه سخت شوي وو، به هیڅ قوم وو، نو په ګناهونو باندې بشرمنده کېدل نه بلکې په بهادرۍ به ویل چې مونږه مسیح قتل کړو، د الله بني د الله نبی په قتل کولو به فخر کولو او د الله په کلام کې به خیانت کولو. د خبره مطلب بدل کړو، ځان نه بدلولو بلکې د الله کتاب به بدل کړو د دنیا د فائدې لپاره. فرمایلی دي دوی معاف کوي او ځان په ناغرضه کوي. فاعفوا عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين. نو په دې وجه دوی معاف کوي او د دوی په حرکتونو باندې څه غرض ملري. الله هغه خلق خوخي څوک چې د احسان کارونه کوي. ځکه چې به حساب او څنګه خلکو سره چې انسان معاملې کوي نو احتیاط دی کوي. ځکه چې بعض خلک د کانی په شان سختي او هیڅ خبره په اثر نه کوي. رسول الله سلام ته ټول ټال درویش کال وخت په دنیا کې ملو شوی وو چې د دومره محدود وخت کې ټول کار مکملول دي. مکه کې د خلکو مخالفتونه او په مدینه کې د يهود سازشونه. کله حضور صلی الله علیه وسلم د ژوندۍ دا مقصد وی چې کفار سوي د هر خبره جواب ورکړي. کله حضور صلی الله علیه وسلم د ژوندۍ دا مقصد وی چې کفار سوي د هر خبره جواب ورکړي او د هغه په مقابله شي نو هیڅ کار به سم نشو کېده. مدینه کې بعد يهودو د سازشونو په جنجال کې اخته شوی وي او د هر خبره جواب به ورکوله. نو اصل کار به رستو پاتې شوی وو. د لپاره حضور صلی الله علیه وسلم ته دا طریقه او خېل شو چې دا خلک چې څه کوي دوی د کتاب ډیره حصہ هره کړی دا، خیانتونه کوي، خو ته معاف کا او ځان په ناغرضه کا. ځکه چې الله محسنین سره دی، احسان کول والا سره محبت کوي. دا سم معمولی کار نه دی چې څوک تاسو سره خیانت کوي، ستا خلاف سازشونه کوي او تاسو یې معاف کوي. دا څه وړه خبره نه ده، خو د لوی مقصد لپاره دا ضروری ده چې هغه مقصد مکمل شي. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حتى مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. دغه شان مونږ د هغه خلکو نه هم په خوا د غشتلې و چې هغه ویلي و چې مونږ نصارا یو، خو هغه ته هم چې کم سبق ورجات کړی شوی وو د هغه ډیره حصہ هغه هیر کړه. اخر دا چې مونږ د قیامت پورې د هغه په مینس کې د دشمنی او د بغض او کینې تخم وکړلو. او ضرور یو وخت براشي چې الله به دوی ته هغه ټول هرڅه وخی کم چې دوی په دنیا کې کوي. قرآن هغه حصہ ظاهر کړه کم چې اهل کتاب پټ کړي و. اے اهل کتابو زموږ رسول تاسو ته درغله دی چې د کتاب الهي ډېر هغه خبره تاسو ته ښکار کوي کوم چې به تاسو پټولې او ډېر خبره درته معاف کوي. هم تاسو ته د الله د طرف نه رڼا راغله ده او داسې حق خول والا کتاب راغله ده. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. چې د هغه په ذریعہ الله هغه خلکو ته چې د الله د رضا طلبګار دي د سلامتیا لارې خي او خپل حکم سره هغه د تیارونو رڼا ته روباسي او نه غلار ورته خي. دا ټول نعمتونه د چا نصیب کیږي؟ د تیارونو رڼا ته راتلل او د نعمتونو ملاویدل من اتبع رضوانه
چې څوک د الله رضا غواړي هغه د دعا غواړي او خلوص سره کوشش وکړي چې اے الله ته زموږ ناراضي شه او د خپل رضا کارونه مونږ نه واخله. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. یقینا چې هغه خلکو کفر وکړو چې وایي چې الله هم دغه مسیح زوی د مریم دی. اے محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه چې که الله وغواړي چې مسیح زوی د مریم او دغه مور او د ځمکې ټول مخلوق هلاک کړي نو د چا طاقت شته چې هغه د دې ارادې نه منع کړي شي. الله خو د ځمکې او د اسمانونو او دغه ټولو سيزونو مالک دی کوم چې د ځمکې او د اسمانونو په منځ کې دی چې څه غواړي هغه پیدا کوي او الله په هر شي باندې قادر دی. يهوديان او عیسایان وایي چې مونږ د الله ځامن یو او دغه خواږه یو. د غوی نه تاسو وکي نو بیا ولې هغه تاسو په ګناهونو باندې تاسو له سزا درکړي؟ په حقیقت کې تاسو هم هغه انسانان یې لکه څنګه چې نور انسانان الله پیدا کړی دي. هغه چې څوک غواړي هغه معاف کوي او چې څوک غواړي هغه له سزا ورکوي. ځمکه او اسمانونه او د دې دوه په منځ کې هر څه د الله ملکیت دی او خاص هم هغه ته ورتلل دي. چې یو قوم ځان داسې ګڼي چې زما قوم صرف د الله تعالی محبوب قوم دی، مثلا زه چې کم ګرو کې هم دا خاص او د الله خو خلق دي، الله تعالی سره به د هر بنده جدا جدا حساب کیږي. هلته داسې نشته چې ته به غلط کار کوي او چې خاص ګرو کې نو اجر به اخلي. لکه څنګه چې دنیا کې کیږي چې یا تاسو تعلق سیاسي خلکو سره یې یا مذهبي ګروپ د وجنه فائدہ اخلي یا تاسو هیڅ نه کوي خو نو ممډيري. په آخرت کې به داسې نه کیږي سو پورې چې تاسو پوره کوشش نه وکړي. ليس للانسان الا ما سعى ولكل درجات مما عملوا. هر کس له درجې دي دغه د عمل مطابق. د قیامت په ورځ به هر بنده جدا جدا ولاړي او الله تبا جواب ورکړي. جنت د چا قومي وطن نه دی، دنیا کې خدا دا چې کم وطن سره تاسو تعلق وي هغه وطن ته تاسو لویزه پکار نه ده. ستا حق دی چې خپل وطن ته څنګه زی او کله زی که هر څنګه عمل دی کغله او کډاکوي. جنت یو قوم د پاره نه دی، هغه یو خاص ځای دی او التبا خاص خلق زی چې ایمان او عمل صحیح وي. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير. هغه چې څوک غواړي هغه معاف کوي او چې څوک غواړي هغه له سزا ورکوي. ځمکه او اسمانونه او د دې دوه په منځ کې هر څه د الله ملکیت دی او خاصم هغه ته ورتلل دي. اے اهل کتابو زموږ دا رسول تاسو ته په داسې وخت کې راغلی دی او د دین واضحه تعلیم تاسو ته ښيي چې د پیغمبرانو دراتلو سلسله د ډېرې مودې راسي بنده و چې بیا چیرې تاسو دا اونې وایي چې مونږ تاسو زیر ورکول والا او يرول والا نه دراغله. نو ګوري اوس هغه زیر ورکول والا او يرول والا تاسو تراغه او الله په هر څه باندې قادر دی. حضرت عیسی علی السلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم ترمنځ تقریبا 10 کالو فرق دی. یاد کړئ کله چې موسی علی السلام خپل قوم ته ویلي و چې ای زما د قوم خلکو د الله د هغه نعمت خیال وکړئ چې هغه تاسو له درکړې وو. هغه په تاسو کې پیغمبران پیدا کړل، تاسو یې بادشاہان کړئ او تاسو له هغه څه درکړل چې په دنیا کې چالنو ورکړي. بنی اسرائیل باندې د الله ډیر احسانات وو هغه ورته یادې. ځمکه د فلسطین ځمکه یادېږي. ای زما د قوم رونو هغه پاک ځمکه ته ورننوځي کوم چې الله تاسو د پاره لیکل ده. په شاکه گیما کني نو ناکام او نامراد به واپس شي. هغه جواب ورکړو اے موسی هلته خو ډیر زبردست خلک اوسېږي، مونږ هلته تر هغه نزو تر سوچ د هغه زینا هغه وتل نه وي. ها کچره هغه وتل نو مونږ بیا ور داخلي دوته تیار یو. په دغه یریدو والو خلکو کې دوه کسان داسې هم وو چې الله په خپل نعمت کړي وو. هغه وویل چې د دې جبارانو په مقابله کې د خار په دروازه د نن ورننوځي. کله چې تاسو د نن ورسېدئ نو تاسو به غالب یې، په الله باور لرئ که تاسو مؤمنان یې. او دا حقيقي ایمان دی چې انسان کې جرأت پیدا کوي، د خوف او د یری نه آزاد کی. خو هغه بیا هم دا ویل چې اے موسی مونږ خو هلته هیڅ کله نه ځو تر څو چې هغه هلته موجود وي، بس ته او ستارب دوه لاړ شي او جنگ وکړي. مونږ دلته ناستو. په دې باندې موسی عليه السلام ویل اے زما رب زما په اختیار کې هیڅوک نشته، او یا زما خپل ځان او یا زما دارور، نو بس مونږ د دې نافرمانه خلکونه جدا کا. الله جواب ورکړو خدانو دغه ملک د سلويختو کالو پورې په دوی باندې حرام دی، دوی په پزماکه کې سرګردانه ګرځي. د دې نافرمانه خلکو په حالت باندې هرگز ترس یعنی خفقان مکوا. تاسو ته پته ده چې د موسی عليه السلام په قیادت کې بنی اسرائیل ته ازادي ملو شوه او چې سمندر نه وړېدل او صحرای سینا ته ورسېدل. نو په هغه زمانه کې شام او فلسطین کې یو ظالم قوم آباد وو چې نوم یې وو امالیکا. تاسو ته پته ده چې د حضرت یعقوب علیه السلام په زمانه کې دغه ټول خاندان په اصل علاقہ یعنی فلسطین پرې خودلو او مصر ته راغلل او د دوی آینده نسل مصر کې آباد شو. د فرعون غونتی بادشاه دوی غلامان کړه او قسم قسم ظلمونه په کول. الله تعالی د موسی علیه السلام په قیادت کې دوی له ازادي ورکړه او هغه دا خلک په اصل وطن ته راوستل غوښتل. نو د خدای د طرف نه دا حکم راغی چې تاسو دوی سره جهاد وکړئ. امالیکا چې ظالم جابر قوم دی جهاد وکړي او د دوی نه خپل وطن واپس واخلي. نو هغه وویل چې مونږ یریګو ځکه چې ډیر وخت په غلامۍ کې تیر کړی وو نو بوزدل شوی وو. نو الله تعالی او فرمایل چې اوس به دې سلويخت کاله وطن ته واپس نشیتله. نو الله تعالی او فرمایل چې اوس به دوی سلويخت کاله وطن واپس نشي اغشته. اوس به دوی په صحرای سینا کې دا صحرا کې ځکه ایثار کړه چې دوی کې هغه جذبه پیدا شي او د بهادرۍ خصوصیات ورکه پیدا شي چې دا
چې د سکولو قابل شي. تاسو ته پته ده چې الله حضرت ابراهیم علیه السلام ته بیبي هاجره او اسماعیل علیه السلام ولې د ټول دنیا نه جدا یو داسې ځای کې د پرېښودو وویل چې هلته هیڅ آبادي نه وه، ځکه چې د دوی نسل په خاص ماحول کې اوچت شي او بیا هغوی نه د دین کار واغشتل شي او هغوی کې جرأت وي، بهادري وي او د هغوی اخلاق ډیر ښه او اوچت وي. همدا خاص خوبیانې په اهل عرب کې وي. نو دې لپاره الله هغوی له پیغمبر راولېږلو او چې هغه خلکو د پیغمبر مرګرتیا وکړه نو په دنیا حاوی شو او خوار شو. نو دا خبره ده چې څوک ډیر دنیا کې اخته شي نو الله اخلاقی کمزوري شي. چې دا حکم وشو چې دا قوم به 40 کال دلته نو یو پوره نسل دلته لوي شو او دوی بیا خپل علاقه واپس حاصل کړه.